په سیمه کې د ونیګو خبرونه درته زمرسل حکیمي وړاندې کوم. د سباندې $53 میلیونو په ارزښت د خواف هرات اوسپنې پټلۍ د 4مې قطعې د 2مې برخې جوړولو تړون لاسلیک کړل. دغه لار ایران له افغانستان سره د اورګاډي له لارې نښلوي چې د افغان سوداګرو لپاره به ګڼې اسانۍ رامنځته کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت او د بشري مرستو د همغږۍ موسسې او د جاپان بیړنۍ موسسو ترمنځ د $2,600,340 امریکایي ډالرو په ارزښت د همکارۍ 3 هوکړلیکونه لاسلیک شول. د دې هوکړلیکونو له مخې د بشري مرستو د همغږۍ موسسه د کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر او لوګر ولایتونو په 15,280 کورنیو باندې د نغدي مرستو د ویش او څو اړخیزه ویش د بهیر د مدیریت په لړ کې په ټولیزه توګه $2,144,415 ویشي او په میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې 1,900 تنو سره به مرستې وشي. د کورنۍ چارې وزارت وايي په تیرو 6 میاشتو کې د هیواد په کچه له پولیسو سره 8,948 جرمي پیښې ثبت شوي چې پولیسو د یادو پیښو په توګه 12,540 تنه نیولي او 233 تنه تورن کسان د پولیسو له لارې تر تعقیب لاندې دي. د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ شهاب الدین دلاور د مس عینک خان د عملي کار د پیل غوښتنه وکړه. د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د یو مجهز روغتون د جوړولو په برخه کې د روغتیا له نړیوال سازمان او نورو بنسټونو نه د همکارۍ غوښتنې په هغې غونډه کې وکړه چې د انټرنیټ له لارې ترسره شوه. د عدالت د نړیوالې محکمې قاضیانو په یوه خوله اسرائیل ته امر کړی چې په غزه کې د قحطۍ مخنیوي لپاره له خنډ پرته غزې ته د مرستو رسولو اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي اسرائیل د فلسطینیانو وږي ساتل جګړه کې د وسلې په توګه کاروي. هممهاله سوریه کې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې نږدې 40 کسان وژل شوي دي.